د افغانستان د پخواني حکومت د ړنګېدو په هکله ډېرې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي. د پخواني حکومت ځینې چارواکي د نظام د ړنګېدو په باب بیلابیلې انګېرنې او روایتونه لري. ځینې کارپوهان ادعا کوي چې د دغو ټولو پیښو تر شا د ګاونډیو هیوادونو لاس و. دا چې په دغو ټولو پیښو کې د ګاونډیو ونډه څه وه او ولې یو ودان او پر خپلو پښو ولاړ دولت یو دم ونړېده. په دې اړه د پاکستان په چارو کې د پخواني ولسمشر د استازي او ولسمشر ته د یوې نږدې څېرې عمر داودزي سره مرکه کوو. ښاغلی داودزی، ښه راغلی. د افغانستان د پخواني حکومت د ړنګېدو په هکله بېلابېلې ګونګوسې او روایتونه اورېدل کېږي. ستاسې انګېرنه او روایت په دې هکله څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو یو ډېره لویه تاریخي واقعه وه چې دا په یو دوه ټکو کې نشي تشریح کېدی او دا یو عامل هم نشي درلودلی. د ټولو عواملو ترڅنګ درې عمده عوامل موجود دي، یعنې درې ساحې د عواملو موجود دي. یوه یې داخلي وه، یوه یې لویه منطقه‌ایي وه او بیا په بین‌المللي کچه باندې هم یو عامل وه. زه به هغه عمده هم دا ستاسو په اجازه تاسو ته تشریح کوم. په داخل کې کله نه چې ملي وحدت حکومت جوړ شو د 2014 نه را په دې خوا حکومتداري خلاصه شوله د ارګ او د سپیدار ترمنځ اختلافاتو ته. د رئیس جمهور او د رئیس اجرا زیات مصروفیت د دوی خپلمنځي تقسیم و او د دوی د خپلمنځي تقسیم باندې مشکلاتو باندې تیرېده. وخت منابع هم په همدغه ډېر تیرېدي. خلک د یاده ویستلي وو، خصوصا په لرې اطرافو کې چې هلته په خلکو څه تیرېدل. هلته خارجیانو پې بمبارۍ کولې، هلته کورونو ته ورتلل، هلته د افغانستان عسکرو خلکو سره څه کول. خلکو شکایات درلوده خو دلته غوږونه د اورېدو نه وو. نو بالاخره د دې دلیل دا شو چې د خلکو یعنی خصوصا د اطرافونو او د دولت او د قصرونو ترمنځ فاصله ډیره شوه. دغه فاصلې ډیرېدل هلته خلا ایجاد کړه، طالبان راغله، خلا یې ډکه کړله. په مرور د زمان باندې خلک خپل کړله. یو څه خدمات چې د دوی د وسې و، مثلا حل د اختلافاتو خدمات، دوی خلکو ته عرضه کړه، د خلکو په منځ کې ځای ونیوه، د خلکو د عسکر ونیول او بالاخره را پاڅېدله چې آخر نتیجه دا شوله چې په هغه شکل په سرعت باندې ولسوالۍ ونیولې، ولایات یې ونیول او مرکز ته یې سقوط ورکړ. د خارجي سطح باندې لویه ملامتي دا وه، بخښنه غواړم لنډ به یې وایم، دا لویه ملامتي خارجي سطح باندې دا وه چې 20 کاله کې دولت داسې جوړ شو چې په خارج باندې ډېر متکي. کله چې امریکایانو او طالبان سره کېناستو، معاهده یې جوړه کړه، معاهده یې امضا کړه، د زموږ قوتونو پیام دا واخیسته چې نور زموږ وخت ختم شو، نور زموږ ځای طالبان نیسي. د دوی مورال ضعیفه شو. د منطقي مشکلات هم و، طبیعتاً چې پاکستان په دې تیر 20 کاله کې حداقل دوه مخی سیاست نیولی او د یو خوا نه د امریکا متحد ځان بوله او امریکا سره مرسته هم کوله. د طالبانو د سفیر په شمول مشران ونیول، امریکایان ته تسلیم کړله. اما عین وخت کې نور مشران چې د دوی ملګري وو هغوی ته پناه ورکړه، هغوی سره مرستې کولې، هغوی ساتل، هغوی بچ ساتل د امریکایانو نه. چې دغه څو عوامل د درې حداقل یو ځای شول او بالاخره د سقوط باعث وګرځېدل. خو ښاغلی داودزی، تاسې هم د حکومت یو لوړپوړی چارواکی وئ، که دغه ستونزې مو لیدې ولې مو له ولسمشر سره نه شریکولې؟ په 2018 کال کې همدغسې یو بحث ما درلوده د ښاغلي رئیس جمهور سره. هغه وخت کې زه مامور نه وم، هغه وخت کې ورسره یو ځای شوی نه وم. همدا خبرې کېدې چې دولت سقوط خوا روان دی او زما او د هغه بحث په دې منجر شو چې یوازینۍ لاره سوله ده او زما شرط هم ورته دا و چې خیر زه د سره یو ځای کېږم، البته د هغه د خواهش په اساس، خو زه به صرف په سوله کې کار کوم. نو زه ورسره یو ځای شوم، د سولې د عادي شورا د دارالانشا رئیس وم او بیا هغه ویل چې د منطقي اجماع ورسره نښتی شی دی، دا م ورسره واخله. هغه مې واخیسته. یو وخت داسې راغی چې دا وعده مې ترېنه اخیستې وه چې په 6 د میزان انتخابات دي او په 9 د میزان به بیرته سولې ته راګرځو. خو متاسفانه د انتخاباتو نه بعد هغه وعدې چې کړې وې د سولې په هکله هغې باندې ونه درېده. ما خپلې مشورې ورکړې وې، همیشه د وضعیت تحلیل مې ورکړی او پخواني مثالونه مې ورکول د کاري صاحب د وخت
چې هغه وخت کې د مشکلات ته څنګه رسیدګي کېدله، څنګه دروازې خلاصې وي، څنګه ټلیفونونه خلاص ټولو ته جواب ویل کېده. اوس بند دي، ملت فغان ته ختلی دی، ملت شکایت لري. یعنی څه یې منل څه یې نه منل، خو لوی مشکل بیا دا و چې د 2019 نه را په دې خوا ځوانسازي شروع شوله. هغه ځوانسازي نتیجه دا و چې ډېر مهم کارونه ډېر بې تجربې خلکو ته، یعنی تعلیم یې درلوده، تحصیل یې درلوده، اما تجربه یې نه درلوده، بې تجربې خلکو ته وسپارل شول او زیاتره تصامین به هغوی نیول او زیاتره مشورې هم د هغوی اورېدل کېدې. نو ما خپل مسؤلیت همیشه رفع کړی په دې هکله. اما زه نه وایم چې زه د قصور نه خلاص یم. هر افغان چې د جمهوریت سره تړاو لري په دې سقوط کې، په قصور کې او په کوتاهي کې شریک دی. ډیره مننه. کابل ته د طالبانو د ننوتلو په ورځ تاسو چیرته وئ او څنګه مو خبر ترلاسه کړ؟ او په یو هفته مخکې د دې نه چې کابل ته ننوځي، ما ولیدل چې ولایتونه یې ونیول او ځینې مراجعو سره چې تماس و، اکثر امریکایي مراجعو نه مې اورېدل او مطبوعاتو کې هم دا ویله، پیشګویانې کولې، وړاندوینې کولې چې سپتمبر پورې طالبان کابل ته را رسیږي او اما کابل ته نه ننوځي. دلته به بیا د سیاسي حل په اساس باندې یو نوې حالت رامنځته شي. نو یو هفته مخکې ما طرحه جوړه کړې وه چې زه به ځم پاکستان ته، چې هلته به دا خبرې څېړم هغوی سره، او البته چې پاکستان ته مستقیم پرواز نه و، زه باید دوبۍ ته راغلی وم. نو هغه پرواز وځنډېد د کورونا د وجې زیاتره. یو ورځ مخکې د سقوط نه زه دوبۍ ته راغلم او بیا په سبا یې نو دا واقع شول، همدلته دوبۍ کې پاتې شو. تاسو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیپلوماټیکو اړیکو کې د یو ارتباطي پول په توګه چارې ترسره کولې، تاسو د پخواني نظام په ړنګېدو کې څومره پاکستان ګرم ګڼئ؟ درست، یعنی ما اعتراف هم دا دی، بیا هم تکراروم، بار بار تکراروم چې هر چا چې جمهوریت سره تړاو درلوده او د یو تصمیم ګیرۍ او ښه موقف کې و، هغه قصوروار دی او هغه ملامت دی. خو ملامتي زیاته د کشتۍ د کپتانی، کله چې کشتۍ ډوبېږي کپتان زیات مسؤلي. د پاکستان چارې واقعا دا زما ساحه وه، په دې ساحه کې ما کار کړی و، مخکې سفیر هم پاتې شوی وم، بیا دلته خاص نماینده وم او د زما هدف دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا د بې اعتمادۍ فضا د اعتماد په فضا باندې بدله کړم، چې بیا موږ د هغوی دښمن ته ځای ورنکو، هغوی د کابل دښمن ته ځای ورنکي. متاسفانه چې هغه سرحد ته ونه رسېدلم، یو خو وخت لنډ و، کم وخت و، بل د قیودات د سفرونو هم ډېر و، او درېیمه وجه دا وه چې په اسلام آباد کې ما هسې هماهنګي نه وه، د تصمیم ګیرۍ یو واحد مرکز نه و چې سړی ورسره تفاهم ته ورسېږي، او کابل کې خو لا بیخي ګډوډي وه. ډېرو مواردو کې به یو نتیجې ته ورسېدلو، بیا به یو څوک راغی غلطه مشوره به یې ورکړله، بیرته به خبره بل خواته لاړه، یا ځینې بیانونه به غیر مسؤلانه ورکول کېدل چې هغه به هغه ټوله د اعتماد سازۍ فضا به یې ګډوډه کړه. نو ځکه زه په خپل ماموریت کې نشم ویلی چې کامیاب وم، چون نتیجې ته ونه رسېدلو. ښاغلی داودزی، تاسو د پاکستان سره په اړیکو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وئ، آیا د پخواني نظام په ړنګېدو کې د پاکستان ونډه تاییدوئ؟ تر هغه حده پورې خو کاملا تاییدوم، نور مواردو کې باید تحقیق وشي. تر دې مورد یې تاییدوم چې تېرو 20 کالو کې چې امریکایانو دلته حضور درلوده، پاکستان دوه مخې پالیسي مخته بیوله، یو خوا ځان د امریکې متحد بوله، هغوی سره همکاري کوله، د طالبانو مشران ورته وسپارل، بل خوا بیا د طالبانو هغه مشران چې دوی ملګري وو هغوی ته ځای ورکوه، هغوی ته پناه ورکوله، هغوی سره همکاري درلودله. نو خامخا په دې کې هغوی هم ګډ دي، په دې قصور کې شریک دي هغوی. خو یو ګوته نیول مشکل دي، بغیر د دې نه چې رئیس جمهور یوازینۍ نقطه ده چې زیات مسؤلیت لري، نور ټول اړخونه پکې ملامت دي، داخلي او خارجي. امریکایان هم ملامت دي، زموږ د ناتو ملکونه ملامت دي، هر څوک په خپل اړخ کې ملامتي لري.
د افغانستان د وروستیو پیښو نه یوه اونۍ د مخه تاسې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړو استازو سره لیدنه درلوده. آیا په دغې لیدنه کې د افغانستان د پیښو په اړه هم خبرې وشوې او د دغو لیده کتو په جریان کې آیا تاسې دا حس کوو چې دغسې یو حالت به منځته راځي؟ دا چې اوس وضعیت روان دی دا خو په هیڅ صورت نه د هغوی خبر هم دا او زموږ ټول حدس هم دا و چې طالبان بالاخره په واک کې باید شامل شي. لویه ونډه باید د دوی اما نور هم ورسره شامل د یو سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې باید راشي کابل ته. داسې چې په زور راشي او ټول واک د دوی شي او بیا دوی وساده نور شاملیم نه نوري چاته پکې سام نه ورکی دا پیشبینی مشکله وه. اما هغه بحث چې ما پاکستانیانو سره درلود تر څو ورځې مخکې د سقوط پورې د هغوی خبره هم دغه وه چې وضعیت د خرابۍ خوا روان دی او موږ باید د افغانستان د مشرانو یو ټول شموله جلسه جوړه کړو په اسلام آباد کې. یو لیست جوړ کړی او د 22 کسانو او غوښتل چې هغه ټول میلمانه کې اسلام آباد ته او بیا د طالبانو مشرانو وروسته بیا ورولي بیا ورسره کینی چې هغه متاسفانه این هغه اختر نه مخکې شروع شوی وه. بیا په مختلفو وجوهاتو باندې کابل کې غلطې فیصلې وشولې هغه وځنډول شول چې آخر په د سقوط په ورځ باندې بیا یو تعداد مشران لاړل اسلام آباد ته چې هغوی ته هم 15 ساعته په کابل میدان یوی کې د نامعلومه دلایلو دپاره وځنډول شول. دا چې د کوم ځای نه لاس وهل کېده چا دا خنډ اچو چې د پاکستان سره د اعتماد فضا د ایجادېدو مخه ونیول شي د دې معنی و دا څېړنه غواړي دا به وخت ثابت کړي روښانه به شي. تاسو د افغانستان د پخواني حکومت د یو مهم غړي په توګه ویلی شئ چې د وروستیو پیښو پړه د چا په غاړه ده؟ نه د ولسمشر چون ولسمشر دی که وایي چې چا غلطه مشوره ورکړې ولسمشر باید د غلطې او د صحیح مشورې تفکیک وکړي. ښه مشوره ومني غلطه ونه مني اخر تصمیم د ولسمشر دی. ملت دته رایه ورکړې وه 2 ځله رایه ورکړې وه یا لږه یا ډیره په دې اعتماد کړی و دا د تصمیم ګیرۍ صلاحیت بالاخره د ده و. حتی چې د خارج مشورې یا د داخل مشورې رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې کوم مشوره واخلي کوم رد کړي او څه تصمیم چې ونی او عواقب مسؤلي خپله رئیس جمهوري. نو ځکه زه وایم چې د کشتۍ کپتان د ټولو نه زیات مسؤلي خو چا چې غلطې مشورې ورکړي چا چې مشورې نه دي ورکړي ځان یې غلی کړی هغه ټول ملامت دي او ځینې خو بیا نور په تصامیمو کې هم دخیل و هغه ټول شامل دي داخلي او خارجي. یعنی که نمونه واخلو خو ډېر لیست اوږدېږي یعنی دا ټول نمونه چې شاوخوا یادېدل دا ټول مسؤلیت لري په خپل ځای کې اما د کشتۍ کپتان د ټولو نه زیات مسؤلیت لري. که دغې مسئلې ته راسو ولسمشر غني ولې وتښتېد او ولې د افغانستان صحنه او یو ودان دولت طالبانو ته په لاس ورکړ؟ نظام ودان نه و نظام شړېدلی و. یو شپه مخکې د فرار نه نظام شړېدلی و. طالبان ځینو ځایو ته راننوتلي وو د کابل ولسوالۍ ټولې نیولې وې هلته هماهنګي درلوده چې سبا کابل ته ننوځي. سبا د دوحانه ورته ویل کېدل چې مه ننوځئ چې موږ بله هماهنګي کوو دلته یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کېږي. خو ځینې غیر مسؤل قوتونه چې آیا د طالبانو قمندانان و د طالبانو قمندانان نو موقع نه استفاده کوله دا ټول ننوتل کابل ته او پولیس وتښتېدل اردو هم تقریبا وتښتېد. یعنی په هغه ساعت کې چې رئیس جمهور غني تصمیم ونیوه او د فرار لارې ونیوله هغه وخت کې نظام شړېدلی و نظام په نوم څه شی نه و. دغه خبره غلط تعبیر کیږي چې ګویا دی وتښتېد نظام وشړېده هسې نه و نظام شړېدلی و. اوس نه وایم چې دی ملامت نه و څنګه یو رئیس جمهور معاونین د رئیس جمهور مشاور امنیت ملی وزیر دفاع رئیس امنیت ملی وزیر داخله دا خبر نه دي چې
د کابل ولایت شاوخوا ولایتونو سقوط کړی دی یا تیر شپه د کابل ولسوالۍ طالبانو نیولې دي یا د کابل دروازې ماتې دي ټول تښتېدلي د څنګه خبر نه و نو که خبر نه و ملامت دي او که خبر و او ماته منلې و دا ملامت دي نو په دې کې یوازې د رئیس جمهور ملامت د ټول مقامات جواب دي دا باید یو وخت جواب ورکړي دي ته دا خو د خدای تعالی فضل شو چې په کابل کې وینې توی نشولې خو دا خو یو معمولی جرقه غوښتله چې هغه د پخواني قصې چې د ډاکټر نجیب د سقوط نه بعد پیښې شولې په یو جرقه باندې په لسګونو زره افغانان وژل شو دلته هم دغسې کېدلی شو دا خو د یو چا مسؤلیت و دا باید تشریح کړي خپله رئیس جمهور هم باید راوځي دا واضح کړي نور هم باید راوځي او دلته وضاحت ورکړي بیا په دې باندې تاکید کوم چې نظام شړېدلی و د فرار نه نظام ونه شړېده د نه مخ شړېدلی و د وروستیو تحولاتو او پیښو په اړه که ستاسې په ونډه باندې وغږیږو په دې وروستیو کې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه هم لاس په لاس کېږي چې تاسو د نظام د ړنګېدو نه 3 میاشتې پخوا د یوې بهرني هېواد څخه څه باندې $1,000,000 پیسې اخیستې وې آیا دا راپورونه رښتیا دي؟ نو وضعیت خراب و کرا په خرابېدو د هغې ورځ نه چې امریکایانو کومک قطع کړ د اول د مینه امریکایانو نظامی مرسته قطع کړه د ماغې رئیسې ورځ په ورځ باندې نظام د شړېدو خوا لاړه حتی تر دې ورسېده چې امریکایانو باګرام خوشي کړ د جولای په سر کې خوشي کړ امریکایان په دې کې د انتقاد لاندې راغله خو د هغوی استدلال هم دا و چې د افغانستان نظام چې باید شاوخوا ځای وساتي هغه شړېدلی دی نو موږ چې په باګرام کې خو موږ هم ورته یو روغه مړی یاستو زموږ دښمنانو ته نو هغوی باګرام خوشي کړه نو هماغه د جولای سر کې دا خبره واضح وه چې نظام شړېدلی نظام ختم دی بیا څو ورځې مخکې یعنې تېره چهارشنبه چې هرات سقوط وکړ هلته په هغه ځای کې د قماندان قول اردو معین ارشد د امنیتي نور مقاماتو بیا تېره شپه مزار سقوط وکړ عیني توګه باندې نو دا واضح وه چې نظام شړېدلی اردو نشته پولیس خو بې دغه کمزوری قوت دی د جنگ قوت نه دی خاص قطعات یو څه موجود و چې د هماغه سقوط په شپه باندې رئیس جمهور پکې لاس ووهه سمیع سادات مقرر وظیفه ورکړه د کابل امنیت ته هغه بیچاره اشغال وظیفه ونه کړو کابل لاړه سقوط شو نو یعنی خپل ته په تلاشي وکړو دې کې نه وایم چې کوشش نه دی کړی رئیس جمهور هم کوشش وکړ اما دا باید دې تشریح کړي یو وخت راوځي چې ولې په ده باندې داسې وشو ولې د لاسه د په رهبرۍ کې د نظام وشړېده د چا قصور په دې کې ډېر و داسې نشم ویلی چې یو طرف قصور د چا ډېر و پکې که دی نه مني چې د ده ډېر و دی باید تشریح کړي دی باید واضح کړي دی باید دلایل ووایي خپل ښاغلی داودزی ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه کور مو ودان ستاسو نه